بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وإذ قلتم أو هركل چوئے تاسو يا موسى اے موسى عليه السلام لن نؤمن لك هرگز من ایمان نراوڑو پتابانی حتی تر هغه وخت پورې نر الله جهرة چې وینو مونږ الله جهرة پخکاره بانی فاخذتکم الصاعقة نفسونی ولی تاسو تندر وانتم تنظرون او حال داده چې تاسو وتا قتل الله رب العالمین وسدلته د بنی اسرائیل ته یو بل واقعه وريادی او په هغه کې بل خپل یو نعمت چې دینو هغه وته وريادی چې یعنی تاسو جرم او الله رب العالمین داسې نعمت په تاسو باندې کړی دی نو د دې په بدل کې دا وتوي چې ایمان ته راشه او الله رب العالمین ته راشه د بنی اسرائیل ډېر خبرې چې دینو هغه دلته ذکر کیږي او اوله کې مونږ تفصیل ویلو چې مونږ ته پکې فائدې زیاتې دي او د هغې نه یو فائده دا ده چې مونږ او تاسو په ځان کې دا صفات چرته رانولو او دا خبرې صرف په ویلو په اورېدلو باندې نه کیږي بلکې د ویلو اورېدلو نه وروسته په دې غور او فکر او سوچ کول ځان له نو د دې سره د خبرونو الله رب العالمین د انسان حفاظت کوي او بیا د الله رب العالمین نه غوښتل او کوشش کول قدم اخیستل نو اوس دلته دا کومه خبره چې ده نو دا مفسرینو په دې کې څو واقعات بیان کړي دي نو په دې کې یوه خبره دا کیږي چې موسی علیه السلام دوی بوتلي توبې له او کله چې دوی د توبې دپاره اویا کسانې د دوی نه خاص کړي وو او دی بوتلي کوهي تور ته چې الله رب العالمین د دوی توبه قبوله کړي نو په توبه کې الله رب العالمین دا شرط ورته ولګو چې یو خو توبه قبلول تفصیل مونږ پرون ویلی او بیا رانه وخت ډېر لی خو توبه کې دا شرط دی چې ځانونه به قتلی یعنی خپل مرګ ته به تیاریږي نو دوی چې کله په لاره باندې را روان شو دا خبره یې واورېدل نو خپلو کې باس په لاره ورته موسی علیه السلام وویې چې الله ستاسو باره کې داسې وویې نو دوی بیا دې خبرې ته نو تیار د دې نه واپس شو چې قتل لی پکې نو بیا د موسی علیه السلام نه منلو نو دلته دوی بیا موسی علیه السلام ته وایي چې لن نؤمن لکه هرګز مونږ په تا باندې ایمان داسې نه راوړو حتی نر الله جهرة تر څو پورې چې الله رب العالمین په جهر باندې او په واضحه طور باندې ونینو یعنی ستا دا خبره نه قبلو په دا داسې مونږه نشو منلی نو الله رب العالمین دوی په تندر باندې ونیوله او دا خبره چې ده نو دا ډېره واضحه ده ځکه چې سوره اعراف نه بیا معلومیږي د قرآن کریم نه دا خبره معلومیږي دویم تفسیر داسې کیږي چې کله موسی علیه السلام کتاب راوړو تورات نو په تورات کې خو اوامر او نواهی یعنی حکمونه و چې دا کارونه به کوئ او منع هم و چې دا کارونه به نه کوئ نو دا تورات اوامر او نواهی منل دا خو ګران کارو نو دوی ته دا خبرې سخت ښکاره شو چې دا ورته سخت ښکاره شوې نو دلته بیا د هغې منلو ته نو تیار نو دی وویې موسی علیه السلام ته چې موسی ستا باندې موږ داسې ایمان نشي راوړی تر څو پورې چې الله په خپله په جهر ونینو یعنی دی بله یوه بانه چې دی نو هغه یې ونیول نو الله رب العالمین په دوی باندې غر د تور چت کو په دوی باندې دا خبره ومنله خو د دې نه دا معلومیږي چې دا واقعه چې دی نو دا د بل ټیم ده دا د دې نه ده خو مفسرینو دوی کې لیکلي ده او درېیمه دا خبره هم لیکلې ده چې موسی علیه السلام اویا کسان بوتلي نو بعضې مفسرینو دا لیکلي چې د اویا کسانې کله کوهي تور ته بوتلل نو دوی او د موسی علیه السلام او د الله کمې خبرې چې وې هغه دوی هم واورېدلې د الله خبرې نو کله چې خبرې واورېدلې او بیا را واپس کېدل نو په دې ټیم کې اعتراض وکړل او دا یې ووې چې مونږ لکه د الله رب العالمین خبرې مو اورېدلې خو لیدلی خو مونږ نه دی د الله رب العالمین چې مونږ په واضحه طور باندې وینو نو بیا به دا کار کوو نو الله پې یا تندر ونیول او یا دا غر چې دی نو دا پې راده پاسه شولو نو په دې کې اصل واقعه چې کومه معلومیږي نو هغه دا اولنی دا چې د توبې ته دوی داسې نو تیار نو الله رب العالمین په تندر باندې ونیوله واذ قلتم یا موسی دلته قلتم ووی نو قلتم خو اصل کې مخامخ ته وی هر کله چې تاسو ووی نو بني اسرائیلو ته وی چې تاسو ووی حالانکې دوی خو نه ویلي که نه پلار نیکۍ ویلي ډېر مخکې نسل دی ډېر وخت پکې تیر شوی دی خو د مشرانو خبره چې نو د کشرانو یو دوی چې کومه خپله خبره کوي او د خپل مشران پس ځان غوره کوي پس ځان ته بهتر وی پس ځان ته د علم نه پوره وی وروسته به دا خبرې راشي
نو هغه خو دغه مشران دي که نه. نو ځکه د دوی دا خبره هم داسې ویلی شو چې واذ قلتم، بل د دوی بیادبه قوم و. نا بیادبي ذکر کوي چې پرون هم مشرانو بیادبي کړې ده او نن تاسو بیادبي کوئ. نو بیادبي دا ده چې واذ قلتم یا موسی، دوی وایي ای موسی علیه السلام، نو خپل پیغمبر ته څوک په نوم اواز کوي، دا خو لویه بیادبي ده. صحابه کرام چې د کله نه پوهه شوي نو یو صحابي هم پیغمبر ته په یا محمد باندې اواز نه دی کړی صلی الله علیه وسلم، ځکه چې دا الله رب العالمین منع کړي ده په سوره حجرات او سوره نور کې هغه تذکرات چې دی نو هغه شوي ده چې تاسو دته دي چې د یو بل په شان اوازونه هم مه کوئ، د هغه د مخې اواز هم مه چوتوئ، هغه ته په نوم باندې اواز مه کوئ. نو صحابه کرامو کې ډېر لوی ادب و. نو پکار دا و چې دوی یا رسول الله ویلی وی، یا نبی الله یې ویلی وی چې ای د الله رسوله، ای د الله نبی. نو دوی د بیادبۍ الفاظ وویې چې یا موسی، نو دا الفاظ د څه دي؟ لویه بیادبي ده. دویمه بیادبي څه وه؟ لن نؤمن لک، هرګز مونږ ایمان چې دی نو هغه نه راوړو په تا باندې. نو ګوره دا څومره لویه بیادبي ده، د خبرې ته سوچ وکئ. د ایمان نفي، د ځان نه د ایمان نفي وکړه، حالان کې ایمان خو دوی راوړی دی که نه، اول نه بني اسرائیل نه دي، د فرعون یې پرې نه ښودو، د هلته نه رانلل، د موسی علیه السلام سره دي نه، الله مني نه، او دلته یې ګوره د ایمان نه نفي وکړل. دا زمونږ په امت هم منه ده چې د ایمان نفي به نه کوي. نو دا ډېره لویه بیادبي ده چې د ایمان نفي وکړه. د ایمان نفي تاسو پېژنئ څه ته وایي؟ نو ګوره دا ایمان نفي چې دی د دې نه منه راغلې ده زمونږ د امت دپاره. نو ایمان به عارضي طور باندې هم نه نفي کې، ایمان به په قسم کې هم نه پیش کې. لکه د هغې الفاظ به تاسو یو څو وویمه، لکه مونږ اکثر وایو که نه پښتو کې وایي په ایمان چې دا کار داسې دی، دا وایو اورېدلی هم دي که نو دقې ته د ایمان نفي وایي چې لکه زما ایمان خپل ایمان پیش کوي په مقابله کې، دین الله او رسول منع کړي ده. که فرض که تو کې نو قسم وکړه، خو چې الله کم قسم مقرر کړی هغه وکړه، ایمان نه منفي کوه. ایمان خو ډېر لوی څیز دی چې ایمان د نه لاړو نو څه پکې پاتې شو. یا څوک وایي زه به مسلمان نه یم که دا کار داسې، نو دا خو ځان نه ایمان لږ ساعت له نفي کو، خو نفي خو دې کو که نه دی نه شریعت منع کړي ده. یا خلک وایي په خوږ ایمان دا خبره کوم، یا په خوږ ایمان دا خبره وکړه، یا داسې وایي الله دې ما د ایمان نه خلاص کړي، داسې الفاظ خو مې اورېدلي که نه. نو دا ټول ایمان نفي ده، په دې باندې پوهه شوئ. نو د دې نه زیات کوشش کوئ چې ځان هم وساتئ. معاشره کې ډېرې کمزورتیاګانې راغلي، نو که بل څوک کوي هم په خوږۍ پوهه کړي زما وروره داسې مه کوه، خیر دی قسم وکړه، شریعت مقرر کړی چې کې هغه قسم وکړه. حالانکې زمونږ پښتانه وایي قسم قرآن به نه په حقه کې نه په ناحقه کې، نه په حقه به یې کې، د الله را لېږلي دی له دی چې فیصله به پې کوي. خو دا چې دی نو اوس دا مني، د قسم دی ته نه وایي چې تو ایمان پیش کړي. ایمان خو چې پیش کړو نو غرق او تباه شو، هر څه دې ختم کړه. ایمان نه که قسم یې خو ګناهګار به پاتې شي، د ایمان نه خو به نه خلاصېږي که نه. نو د ایمان نفي به مونږ او تاسو هم نه کوو. نو دوی ګوره بیادبي دا وکړه، لن نؤمن لک، دومره غټه خبره پیش کړه. نو په دې کې بعضې مفسرینو داسې لیکلي چې دوی د ایمان نفي نه کول، دی د جهالت نه د الفاظ ویلو. مراد دا خبره وه چې لکه زمونږ ایمان بغیر د دې نه کاملیږي نه، پوره کېږي نه. بعضې مفسرینو داسې لیکلي، خو واضحه خبره دا ده چې د ایمان د نفي د الفاظ خو دوی ویلي وو که نه، خو وی چې د جهالت نه یې داسې ویلي وو. مراد یې دا خبره وا چې هر څه وخو الله رب العالمین ته دا خبره ناخوښه شول، او خبره یې څه وکړه چې حتی نر الله جهرة، تر څو پورې چې الله رب العالمین مونږ ونینو په واضحه طور ظاهرا. نو یو د دې ځای نه دا مسله معلومه شول چې انسان الله رب العالمین په دنیا کې نشي لیدی. د انسان دا طاقت نشته چې الله ویني او برداشت کړي. مخکې به راشي د موسی علیه السلام په خپل هم دا غوښتل چې د الله خبرې واورېدې، د الله محبت خو ډېر لوی څیز دی. بیا پیغمبر ناغم وی چې الله وبدینم لکه محبت کې دومره لاړو، نو الله ورته وښودله چې ته برداشت کولی شي. نو انسانان چې دی مراد دا دی چې هغه الله رب العالمین په دنیا کې نشي لیدی. په آخرت کې چې دی نو الله رب العالمین به نیکانو صادقانو بندګانو ته مؤمنانو تقی. خو هغه چې دی نو د آخرت وجودونه به ګورې دا نه وي، د آخرت سترګې به دا نه وي، غوږونه به دا نه وي، بدن به دا نه وي. آخرت کې خو به دنیا ختمه شوي، دا خو به یو میدان، هر څه به ختم شوي، طاقتونه به بدلي، وجودونه به بدلي، هر څه به بدلي. الله به دا قوت ورکړي، نو الله به نیکانو صادقانو بندګانو له خپل دیدار ورکړي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته را نصیب کړي. د جهنم نه بچ کېدل، جنت ته تلل، د لویو نعمتونو میلاوېدل په جنت کې، دا ټولې خبرې د دې نه ډېرې زیاتې وړې دي چې د الله دیدار به میلاو شي. د الله رب العالمین دیدار د دې ټولو خبرو نه څه دی؟ دا ډېر زیات غټ دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته را نصیب کړي، مونږ ډېر کمزور یو. نو فاخذتکم الصاعقه، دوی ونیول تندر. اوس د صاعقې باره کې مخکې هم مونږ خبره کړې وه، نو اوس دلته د صاعقې نه مراد څه شی دی؟ نو یا خبره دا ده
چې دوی مرګ ونیوله نو صاعقې معنی دا هم راځي چې بس مرګ پې الله راوستو چې په هره طریقه یې پې راوستو خو مرګ یې پې راوستو دوی ووجل. دویمه خبره دا ده چې دوی وسېځلی شول اور پې راغی نو موږ د پښتانه داسې هم وایو که نه د اور تندر د اوبو تندر او د اور تندر نو دا صاعقه خو تندر ته هم تندر ته وایي نو اور پې راغی اور وسېځل. یا درېیمه خبره دام کېږي چې په دوی باندې د اسمان د طرف نه یوه چغه ووالی شوله هغې چغې او د هغې اواز سره دوی هلاک شو. الله نور قومونه هم د چغو سره هلاک کړي دي نو د صاعقې نه مراد وایي هغه چغه ده چې په هغې دوی هلاک کړي دي. یا څلورمه خبره تفسیرونو دام لیکلي ده چې د ډیرو ملایکو هغه راتلل او د هغوی هغه د خپو کشارې او دا دوی واورېدو نو د هغې دومره هیبت په دوی باندې راغی چې د هغې د وجې نسته د یېرې نه دوی هلاک شول. وانتم تنظرون او حال دا دی چې تاسو ورته کتل. نو اوس د دې مراد څه دی؟ نو خبره دا ده چې کله په انسان یو عذاب را روان یو اچانک راغی لکه اوس سیلاب دی سړی چوت کو تندر دی راولوېدو دی نه دی خبر خو یو دی چې انسان د خپل مرګ یینې او په انتظار یې ګوري وطن دا ډېره لویه سزا ده دا ډېره زیاته سخته ده چې سړی ورته ګوري چې زه اوس مرم. نو وانتم تنظرون الله ورته وایي چې تاسو ورته کتل څه ته کتل. نو یا خبره دا ده چې وایي دوی دا تندر چې را روان دی د بره نو دوی ورته کتل چې را روان دی او زموږ هلاکت له. یا مفسرین وایي چې د کتلو نه مراد دا دی چې دوی یو بل ته کتل دا اویا کسان دي نو د ځینو روحونه روان دي هغه مري په نورو نورو مرګ را روان دی نو د یو بل هغه مرګ ته یې کتله خو ځان خو ته معلوم و چې مرګ هم دلته دی نو ډېره ګرانه خبره ده. الله دې موږ د خپلو عذابونو نه محفوظ کړي الله دې زموږ حفاظت وکړي. ثم بعثناکم بیا موږ را ژوندي کړی تاسو له من بعد موتکم وروسته د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکرګزار جوړ شئ. الله رب العالمین دلته د اصل نعمت تذکره چې دی نو هغه دا کوي چې دا مخکې خو د دوی ګناه او دا سزا ورته ورکړلی شول خو الله رب العالمین بیا دوی را ژوندي کړل. موسی علیه السلام الله ته په دعا شو چې یا الله بن اسرائیل خو ډېر تهمتیان قوم دی نو چې زه اوس واپس شم نو زه به ورته څه وایم. مخکې سفارو کې بیا راځي چې الله ته وایي چې یا الله دا خو جاهلان د قوم دي که تا دا هلاکول نو مخکې به دې هلاک کړی وی تا خو مخکې م هلاک کولی شول زه به اوس جواب څه ورکوم. الله پاک توی را ژوندي کې نو د الله د موسی علیه السلام په دعا باندې دوی واپس را ژوندي کړل. نو دلته یوه خبره دا هم ده چې ګوره الله مړي په دنیا کې را ژوندي کړي دي دا یې ووجل او بیا یې را ژوندي کړل. دې صورت کې به څلور نور واقعات هم داسې راځي چې الله رب العالمین مړي په دنیا کې هم را ژوندي کړي دي. یوه خبره دا ده چې الله چا باندې مرګ راولي دا خو واپس نه را ژوندي کوي نو دا دوی ولې را ژوندي کړل مرګ پرې راغی او بیا یې را ژوندي کړل. دا خو یو سوال دی که نه. نو دې سوال جواب دا کېږي چې دلته دا مرګ چې دی نو ګوره یو اجلي مرګ دی د نیټې مرګ دی چې چا کومه نیټه مراد ده نو چې مقرر ده نو چې دا نیټه مقرر شي مرګ وله راشي الله دا سړی بیا چرته نه را واپس کوي. او یو چې دی نو سزایي عقابي چې ورته وایي یعنې د سزا مرګ دی چې د نیټه نه ده مقرر خو الله وله سزا ورکړل نو سزا په تور یې پې مرګ راوستو نو الله چې سزا په تور چاله مرګ ورکړي نو واپس یې هم را ژوندي کوي یعنې دوی چې دی نو واپس یې را ژوندي کړل نو دا سزایي مرګ دا د نیټې مرګ نه و. نو ثم بعثناکم من بعد موتکم واپس هم تاسو را ژوندي کړئ وروسته د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. نو اصل شکر څه دی؟ الله درته وایي چې اوس به د محمد رسول الله ایمان راوړه بني اسرائیلو ته. الله رب العالمین وایي چې اوس د قرآن کریم ومنئ د اصل احکامو له راشئ. نو شکر چې دی هغه دا خبره ده ما د دې دپاره را ژوندي کړي. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.